نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د جمعې په ورځ باندې چې کله د جمعې څوک په کور کې غسل وکړي، مسواک ووایي، خوشبي ولګوي، عطر ولګوي، ښایسته کپړې واغوندي، جمعات ته روان شي، د الله نبی داسې فرمایي په یو قدم باندې د یو کال د تهجد ثواب، په یو قدم باندې د یو کال د روجو ثواب. یو حدیث دی ډېر عجیبه حدیث بخاري کې راولی دی. جمعې ورځ ده مثلا نبی صلی الله علیه وسلم وایي سار چې کله د جمعې ورځ شي سار ملایکې د جومات په دروازه ولاړ دي لیکل کوي دا اول کس راغی، دا دویم راغی، دا دریم راغی، دا هر یو نوم لیکي. خو د الله نبی یوه خبره کوي چې کله امام راوځي امام او امام جومات ته راورسېږي او منبر باندې ودرېږي مثلا فاذا خرج الامام طووا صحفهم، چې امام منبر ته راشي ملایکې خپلې صحیفې راغونډې کړي، نور یې لیکل بس، نور دې نه لیکم په عابدینو کې، نور دې ثوابونه اجرونه چې وو هغه مخکې ولې نه راتلی. د جمعې ورځ چې ځان عبادت ته وزګار که څنګه وزګار کا دا خبر یاد وساته. د صحابو په شان عبادت ته ځان وزګار کا، صحابه کرامو به څنګه د الله عبادت کوو. دا د جمعې د ورځې ما مخکې دا حدیث ویلی صحیح حدیث دی او دې ثواب ته زه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د جمعې په ورځ باندې چې کله د جمعې څوک په کور کې غسل وکړي، مسواک ووایي، خوشبي ولګوي، عطر ولګوي، ښایسته کپړې واغوندي، جومات ته روان شي، د الله نبی داسې فرمایي په یو قدم باندې د یو کال د تهجد ثواب، په یو قدم باندې د یو کال د روجو ثواب. لس قدمه چې واخلې، شل قدمه چې والې، تا شل کاله تهجد کړي، تا شل کاله روژه نیولې ده، دومره ثواب یې دی. خو دا کله دی چې یا بن آدم تفرغ لعبادتي، ټیم ته خو وګوره، هغه وخت ته وګوره چې ته په هغه ټیم راغلی چې دا عبادت په دې د الله اجر درکړي، هغه ټیم ته به سوچ کوې. دویم روایت کې د یو صحابي بل صحابي واقع راځي. په هغه حدیث ته ابن حجر دا حدیث راوړی د جمعې په ورځ باندې مثلا یو جمعه باندې یو سړی د وخته راغی، ملایکې ولیکي دا پلانکی د پلانکي زوی راغی، چې په دویمه جمعه دی ناوخته راشي او رانه شي په ټیم باندې، یو ملک د بل نه تپوس کوي هغه پلانکی خو نن رانغی، د وخته رانغی، ولې؟ دا ملایکې الله ته وایي یا الله اللهم ان كان ضالا فاهدي، الله کدا گمراهی نو هدایت تو کې ولی نه وخت راغی، او الله کده غریب مالدار کې، الله ک بیماری روغه کې خو نور کله خو بده دومره نه وخت نه راغی.